کورنۍ امنیت او د افغانستان د سیمه‌ییز سیاست لپاره د هغه پیغام. د افغانستان کورنۍ امنیت په وروستیو میاشتو کې د سیمې په کچه د سیاسي تحلیلونو په یو له خورا څرګندو محورونو بدل شوی دی. له لسیزو جګړو او بېثباتۍ وروسته د سراسري ثبات ټینګښت نن سبا نه یوازې یو کورنۍ لاسته راوړنه ده، بلکې سیمې او نړۍ ته یو روښانه سیاسي پیغام هم ګڼل کیږي. د اسلامي امارت په واکمنۍ سره د افغانستان امنیتي معادله په بنسټیز ډول بدله شوې ده. د پراخو جګړو پای، د امنیتي ګواښونو کنټرول او د متمرکز نظام حاکمیت د دې لامل شوی چې افغانستان د یوه کړکېچن هیواد څخه په یو باثباته سیاسي واحد بدل شي. دې بدلون د افغانستان په اړه سیمه‌ییز لیدلوری بدل کړی او په سیاسي معادلاتو کې د هیواد ځایګی لوړ کړی دی. په تیر کې افغانستان تل د سیمې لپاره د امنیتي ګواښ د سرچینې په توګه ورپېژندل کېده. د هغه انځور چې په تر ډیره د بهرني اشغال او تپل سوي ناکامو مدیریتونو پایله وه، خو د اسلامي امارت په راتګ سره دا تصویر په بنسټیزه توګه بدل شوی دی. نن ورځ واحد حاکمیت او پر جغرافیه بشپړ کنټرول افغانستان د ګاونډیانو او سیمې لپاره په یو خوندي او د باور وړ هیواد بدل کړی دی. سیمې ته د اسلامي امارت د کورني امنیت پیغام سریع او بې ابهام دی. د افغانستان خاوره به د هیواد هیڅ پر ضد ونه کارول شي. د روښانه سیاست د ګاونډیو امنیتي اندېښنې کمې کړي او د سیاسي او اقتصادي تعاملاتو د پراختیا لپاره یې لاره هواره کړې ده. همدا مسؤلانه چلند د دې لامل شوی چې له کابل سره سیمه‌ییزې اړیکې او خبرې اترې زیاتې شي. له رسنیز پلوه کورنۍ امنیت د اسلامي امارت د نرم ځواک په یو خورا اغېزناکه وسیله بدل شوی دی. په داسې حال کې چې ځینې بهرني جریانونه لا هم پر منفي روایتونو ټینګار کوي، خو د افغانستان عیني واقعیت سیمې ته بل ډول پیغام ورکوي. داسې یو روایت چې پر نظام، ثبات او اغېزناک امنیتي کنټرول ولاړ دی. نن سبا د سیمې هیوادونه اړ دي چې په کابل کې د شته واکمني واقعیت ومني او پر بنسټ یې تعامل وکړي. سیاسي اړیکې، سیمه‌ییز خبرې اترې او د اقتصادي همکاریو ډېرښت ټول پر دې ولاړ دی چې اسلامي امارت ونېدلې په هیواد کې نظم او امنیت ټینګ کړي. همدارنګه کورني امنیت د بهرنیو فشارونو په وړاندې د اسلامي امارت سیاسي دریځ پیاوړی کړی دی. په داسې شرایطو کې چې لویدیځ لا هم پر سیاسي فشاري وسایلو تکیه کوي، سیمه د افغانستان ثبات ته په واقعیت بینانه نظر ګوري. د لیدلوري دا توپیر د مداخلې غوښتونکو سیاستونو ماته او د اسلامي امارت د خپلواک دریځ بریا ښیي. امنیت همداراز د افغانستان د لویو سیمه‌ییزو موخو د ترلاسه کولو لپاره لاره هواره کړې ده. ترانزیټي پروژې، انرژي او سیمه‌ییز نښلول له امنیت پرته ممکن نه و. اسلامي امارت د امنیت په ټینګښت سره ثابته کړي چې افغانستان کولی شي د سیمې په اقتصادي څلورلارې بدل شي. هغه رول چې د کلونو لپاره د ناامنۍ له امله نه و ترسره شوی. په لنډه توګه ویلی شو چې کورني امنیت نن د افغانستان په تر ټولو مهم سیاسي پیغام بدل شوی دی. هغه پیغام چې پرته له شعاره په عمل کې لیږدول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د امنیت په تامینولو سره ثابته کړه چې د هیواد د مدیریت، د ثبات د ساتلو او په سیمه‌ییز سیاست کې د مثبت رول لوبولو وړتیا لري. خوندي افغانستان نن په سیمه‌ییزو معادلاتو کې یو نه انکارېدونکی واقعیت دی. هغه واقعیت چې د سیمې سیاست یې د کابل د نوي رول منلو ته اړ کړی او د راتلونکي تعاملات د ثبات او ګډو ګټو پر بنسټ بیا تعریفوي.